د صحت کارت نه علاوه بل کارت نشته. خو یو بل صحت کارت یو پښتون لانچ کوي چې نن یې زه افتتاح کوم تاسو ته एकदम خپل صحت کارت. زموږ په هاسپیټل کې د فری چیک اپ کولی شي، په هغه کې دته به ایکو فری کېږي، سی جي به کېږي، نور چې کوم ضرورت ټیسټونه دي هغه به ورته کېږي. که افریدي میډیکل کمپلیکس دی که پېښور میډیکل کمپلیکس دی، په دې کې ورته مونږ خپل ټیم کېنولی دی چې دا ټول څومره کسان راځي دا به دا نه وي چې اخوا لاړ شه او دېخوا لاړ شه او کوز شه او بره شه، دا کیسې به پکې نه وي. تا چې کوم دا 400 بیډ هاسپټل دی اوس په افتتاح کېږي. که چا د خپل صحت کارت ترلاسه کړه قدرمنو نو په دې کې بلا علاجونه دا بالکل فری دي. چې دا کارت کم کس رہی په دې باندې دی په کابل کې هم علاج کولی شي، په خیبر پښتونخوا په هر هسپتال کې کولی شي چې کوم زموږ سره په پینل باندې دي. خپل صحت کارت د پښتون صحت کارت دی، ضروري ترلاسه کړئ، یو ډېر لوی سهولت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. وی که غر شته په سر لار شته، دا پښتنو یو متل پرېښی نو مطلب یې دا دی که غر شته په سر لار شته، که تکالیف شته نو علاج هم شته. په دې خوږ وطن کې یو کارت چلیږي صحت کارت د پی ټي آی دا ډېره غټه کارنامه ده، هغې پې ډېر نازیږي هم او بهرحال موږ هم ستایو. خو قدرمنو په اولني ځل یو پښتون یو صحت کارت تاسو ته نن متعارف کوي، دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. په ټول پاکستان کې قدرمنو د صحت کارت نه علاوه بل کارت نشته. خو یو بل صحت کارت یو پښتون لانچ کوي چې نن یې زه افتتاح کوم تاسو ته एकदम خپل صحت کارت. قدرمنو خپل صحت کارت څه شی دی؟ دا به تاسو څنګه ترلاسه کوئ؟ په دې به علاج څوک څوک کوي، د کم کم ځای نه به کوئ او په دې کې کم کم رنځونه دي، په دې کې کم کم داسې بیمارۍ دي چې په هغې کې تاسو دغه صحت کارت دغه خپل کارت استعمال کولی شئ او د خپل علاج په اسانه طریقه باندې کولی شئ. یو اخري خبره کوم چې دا ډېره غټه خوشخبري ده د افغانیانو وروڼو دپاره چې د خپل صحت کارت تاسو واخلئ نو قدرمنو چې چېرته هم تاسو ځئ تاسو ته په دوایانو کې ریلیکسیشن میلاویږي، په او پی ډي کې به ریلیکسیشن میلاویږي. د دې نه علاوه قدرمنو که تاسو هسپتال ته ځئ په هغه ځای کې هم څه ایم او یو ساین شوې ده او هسپتالونو ته هم چې هلته به هم تاسو سره ډېر غټ رعایت کېږي. قدرمنو د ټول نه مخکې زه بسم الله کوم او شاهجان صاحب له دا مبارکي ورکوم چې دا ټولې هلې ځلې دوی کړي دي. دې لږه موده په دوبۍ کې تېره کړه. قدرمنو د دې خپل صحت کارت باقاعده رجسټریشن په دوبۍ کې وشو، د دې خپل صحت کارت باقاعده یو خپل شرعي بورډ هم شته، نور هم ډېرې خبرې دي. خو د هغې نه مخکې چې زه د دوی سره ستاسو مرکه وکړم زه یو خبره کوم چې قدرمنو دا شاهجان صاحب د عمر ډېر کم ښکاري خو د هر ځای ته خپې اړمې کړي او بلا پروجیکټس دي چې ځای ته ورسره ټول د خیر ښېګړي دي. شاهجان صاحب یو جهان مننه، ډېره شکریه او ډېره مننه. خپل صحت کارت چې اوس دا خلک اوري اریان به شي لږ پرې رڼا واچوي بیا به انشاءالله تفصیل در نور عملو. ټول نه مخکې تاسو شکریه ادا کوم چې ستاسو د شیشې په موږ ته مخامخ کړه، د میکه موږ ته مخامخ کړله او ستاسو یو غږ اواز د پښتنو دپاره سپیشلي تاسو په هر وخت کې د پښتنو نمایندګي کړې ده، نو زه تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دومره هم موقع ونیده موږ ته موقع راکړله. نن سبا که وګورئ زموږ د پښتانه که د افغانستان پښتانه دي که د خیبر پښتونخوا دي که د بلوچستان دي نو زیات تاسو وګورئ یا به په خلیج ممالک کې وي یا په یورپ کې دي یا په امریکا کې دي. دلته کې موږ دا کوشش وکړلو چې د ټولو نه اول موږ افریدي میډیکل کمپلیکس جوړ کړلو او د هغې سره بیا موږ یو فاونډیشن جوړ کړو د هیلث لپاره ایم سی فاونډیشن چې هغې دپاره موږ میډیکل کیمپ کوو که هغه افغانستان زلزله ده که هغه په خیبر پښتونخوا کې یا په قبایلي سیمه کې نورې هلې ځلې دي. د هغې نه بعد بیا د حیدرآباد ټول په سره موږ پېښور میډیکل کمپلیکس جوړ کړلو
سره موږ یو نرسنګ کالج جوړ کړو نو موږ غواړو چې په صحت کې د خیبر پښتونخوا او د افغانانو وروڼو ته موږ لاره وښیو په خلکو کې دا اویرنس راولو بیمار په هغه ټایم کې راشي چې کله هغه بیمار چې اوبه د سره تېره شوي وي د شوګر مریض چې راشي شوګر یې های وي یا کینسر پیشنټ راشي یا د زړه مریض وي نو د مخکې نه په هغه کې اویرنس نه وي او اویرنس ځکه نه وي چې د خلکو غربت دی د خلکو دې طرف خیال نه چې زه چیک اپ وکړم نو موږ په خپل صحت کارت کې په اول ځل فری او پی ډي راوړې ده کس بیمار دی یا بیمار نه دی دا راتلی شي زموږ په هاسپیټل کې د فری چیک اپ کولی شي په هغه کې دته به ایکو فری کېږي سی جي به کېږي نور چې کوم ضرورت ټیسټونه دی هغه به ورته کېږي دویمه خبره دا ده چې په دې مارکیټ کې موږ 50 خبره کول نه غواړو خو خلکو کې دا ویروس نشته چې زه کومه کمپنی استعمال کم لوکل کمپنیانې میډیسن خلک استعمال کړي د الله تعالی فضل دی زه په دې شعبه کې ډېر په فخر سره 10 سال نه یم او ما په خیبر پښتونخوا کې ډېر ډاکټر پیژني چې هغه په دې باندې پوه دي دې نه خبر دي چې موږ همیشه صرف معیاري علاج خلکو ته ورکړی دی شاه صاحب تاسو خبرې خو ډېرې خو زه لږې شان مخکې کوم او لږې اسانوم که چا د خپل صحت کارت ترلاسه کړو قدرمنو افریدي میډیکل سنټر کې په پېښور میډیکل کمپلیکس کې چې د هغې په ودانۍ کې دا وخت موږ ولاړ یو او په دې پروګرام کې څه نه څه د دې ودانۍ موږ تاسو ته 400 مخول ډېر زر د دې اسپتال چې کوم دا 400 بیډ هاسپټل دی اوس په افتتاح کېږي که چا د خپل صحت کارت ترلاسه کړه قدرمنو نو په دې کې بلا علاجونه دا بالکل فری دي د میډیسن یو خبره کوله د دریو کمپنیو سره د دوی معاهده یعنی لاسلیک شوی دی هغه میډیسن به تاسو ته په ارزان نرخونو هم ملاویږي دوی پکې د علاج خبرو کوي چې چا خپل صحت کارت ترلاسه کړه قدرمنو نو پای کې بیا د علاج ډېر غټ سہولت ته دا تاسو ته ملاویږي شاه صاحب یو خبره دا کومه چې افغانانو نه راشي دلته په پېښور کې علاج کې دغه بلا پیسې لګي دا خپل صحت کارت چې کوم افغانانو ترلاسه کی غټه غټه فائدې سړي چې افغانانو خبر شي ټول غټه فائدہ خو دا چې موږ هاسپټل کم افغاني کس سره زموږ کارت وي دغه علاج په کابل کې هم کېدای شي 2-3 ورځې کې به موږ هغه هسپتالونه تاسو ته په وښیو په سوشل میډیا باندې چې په کابل کې به په کوم هسپتال کې علاج کېدای شي بیا هغه علاج چې په کابل کې نشي کېدای نو موږ به هغه خلک فیسیلیټیټ کوو په ویزا کې په میډیکل ټوریزم کې او ټول علاجونه به دلته کېږي دا افغانانو موږ دلته چې راشي ډېر په تکلیف باندې شي دوی ته د تورخام د لاره باندې مشکلات وي دوی ته دلته پته نه وي دلته کې دوی ته ډېره غټه مسله د پولیس نه هم وي نو موږ د یونټ سی آر سره باقاعده اګریمنټ شوی دی چې موږ به دوی ته هر قسم سہولیت ورکوو او زموږ مقصد دا دی چې کوم افغانیان په تکلیف باندې دي دا د موږ وروڼه دي که د پولې په هغه اړه پوښتنه دي که په دې غاړه باندې دي د دوی به موږ علاج کوو انشاءالله د ټول نه غټه خبره پکې دا ده چې دا کارډ کم کسرې په دې باندې دی په کابل کې هم علاج کولی شي په خیبر پښتونخوا په هر هسپتال کې کولی شي چې کوم زموږ سره په پینل باندې دي زموږ سره په دې کې د الخدمت فاونډیشن هاسپټل دی چې په بونیر کې شته کوواټ کې شته سوابې کې شته هغه هم د موږ سره په پینل کې را روان دي انشاءالله د هغو سره هم د موږ میټینګ شوي دي دې نه علاوه نور کوم هسپتالونه چې کتونکي خبر د موږ سره به په دې باندې 50 هاسپټل وي په هر ډسټرکټ کې چې په هغه کې به کم وړوکي علاجونه یا سرجري هلته به کېږي او چې کم غټ سرجري وي لکه کارډیک سرجري شوه کارډیالوجي شوله یا نیرو سرجري شوه یا ارتوپیډک شوه چې هغه په ډسټرکټ کې نه کېږي نو هغه پیشنټ ته به موږ په پېښور کې د علاج ورکوو انشاءالله یو خبره زه تاسو ته بله کوم د دې لوکیشن حوالې سره چې موږ تاسو شارټس وخول د ایت آباد د ټول پلازې سره بالکل څنګ په څنګ به تاسو ته پېښور میډیکل کمپلیکس ملاویږي او دلته تاسو راتلی شئ دا د 400 بیډ هاسپټل دی دې نه علاوه د باډۍ نه چې کوم مرګ راځي هغې ته مساره ده د پیشتخرې چوک نه څنګه راځي تاسو ته په دې ویجوال کې هم ښکاري ډایرکټ تاسو راتلی شئ بالکل د سړک د پاسه شاه صاحب ستاسو روډ دی تاسو بلا فری میډیکل کیمپس هم لګوئ د صحت په شعبه کې تاسو ډېر لګیا وجه څه ده یوسف جان لکه یو طرف وګورئ ورځ په ورځ مهنګی کېږي چې مهنګی کېږي د هغې سره د علاج هم مهنګی کېږي نو د علاج مهنګی کېدو په وجه باندې خلک د علاج یې پورډ کولی نه شي نو دې وجه زموږ سی او صاحب دا خبره کړې ده د شروع نه چې موږ به خدمت ډېر کوو پیسه به کمه ګټو نو په دې وجه باندې موږ د فری میډیکل کیمپ که هغه په ضلع خیبر کې وګورئ که هغه په افغانستان کې وګورئ که هغه په نورو سیمو قبایلو کې وګورئ دا هسپتال کم چې موږ دلته ولاړ یو دا په داسې لوکیشن باندې دی چې ټولې قبایلي څومره سیمې دي وزیرستان دی باجاور دی مومند دی یا زموږ څومره ضلع خیبر دی افغانستانونه دي د ټول ډېر ایزیلی اکسیسیبل دی نو په دې وجه باندې موږ دا کوشش وي چې په کمو پیسو باندې ډېر علاج ورته وکړو ریاض افریدی چې قدرمنو په سره خبره ترې کولې دی منیجینګ ډایرکټر دا چې څومره هلې ځلې دي که نه دا ټولې دی سنبھالي یو د زموږ کتونکو لږ شان په اسانه ټکو باندې پوهېږه چې خپل صحت کارت دا پښتانه ترلاسه کړي که زموږ پاکستانیان وروڼه دي یا افغانیان وروڼه دي که نه او دلته کې دا پېښور میډیکل کمپلیکس هم دی چېرته خپل صحت کارت او چېرته د هسپتال تاسو هغې له څه قسمه سهولت ورکوئ
یوسف جان الله خپل صحت کارت مطلب دا دی چې دا خلک مو خپل کڼو او د لپاره موږ داسې سیسټم کړی دی که افریدي میډیکل کمپلیکس دی که پېښور میډیکل کمپلیکس دی په دې کې ورته موږ خپل ټیم کېنولی دی چې دا ټول څومره کسان راځي دا به دا نه وي چې اخوا لاړ شه او دې خوا لاړ شه او کوز شه او بره شه دا کیسې به پکې نه وي دی به په ون سټپ باندې د خپل ټیم ناسي هغه ون وینډو اپریشن نه خپل کړهو باندې دی ته موږ خپل رضاکار ودرولي وي دی چې کوم زموږ سیسټم دی پای کې به دی په ون کلیک باندې ټوله ډیټا راوځي او په ون سټپ باندې چې کوم زموږ هلته رضاکار دي هغه به مخکې ډاکټر ته رسوي نو انشاءالله هغې ته به پکې څه قسمه داسې نه وي چې هغې کې مشکلات ورته پیدا وشي. اخري تپوس کوم ریاض بھائی ماشاءالله تاسو ښه انرجیټک یې لګیا یې اوس که کتونکي په دغه نمبر رابطه کوي نو ملګري خو به یقینا چې ستاسو نصیب د دې اجرا کله کیږي دا خو انشاءالله زموږ کوشش دی چې د روان نیو کال د دې نه د دې ښه صحیح اوپننګ وکړو ټیم خو الریډي زموږ ناست دی زموږ څومره سوشل میډیا ده یا ویب سایټ دی یا نور داسې کومې ذرایع دي هغې خلک ورته اویلیبل دي او 24/7 به انشاءالله هغې ته په یو کلیک باندې خپل جواب میلاویږي. صحیح ده. اوس دا چې کوم نمبرات چلیږي په دې زموږ کتونکي رابطه کوي بالکل جی په دې باندې به دې خپل کنټیکټ کوي او په دې نه علاوه زموږ چې کوم فیسبوک دی یا ویب سایټ دی په هغې باندې موږ خپل د پام ایشو کړی دی هغه د ډایرکټ به دې فیل کړي او د دې ډیټ به موږ ته راورسېږي. اجي صاحب تاسو خو پراپرټي روزګار کوي دا شاه صاحب خو تاسو اشنا دی کې نه پاسې دا خپل صحت کارت راغی دا یو صحت کارت چې سړی واخلي نو په هر ځای کې سہولت دی قدرمنو الشفا ډېره غټه لیبارټري ده چا سره چې خپل صحت کارت وي تاسو الشفا لیبارټري ته لاړ شئ تاسو ته په دغه ټیسټونو کې هم ډېر غټ کنسیشن درکوي. حاجي صاحب څه ویل غواړئ؟ نو بس دا یو چې دا خپل صحت کارت خو موږ ته ملاو شو که نه او دا د موږ دپاره د مو د بچو د یو کل دپاره فری علاج دی که نه او دې باندې زه ډېر خوشحال یم ځکه چې موږ نه همداسې بهري چې یو ډاکټر له لاړ شو یا هسپتال له لاړ شو 100,000 او 1,000 روپۍ خرچه راکوي نو هسې الحمدلله دا اوس که یو کل پرې چې هر قسم مرضیا یې که نه نو دا کې ډېره شیونه مفت او نو علاج کېږي نو الحمدلله په دې باندې موږ ډېر خوشحال یو او موږ ټولو ملګریو ته هم دا خواهش دی چې تاسو روش او دا هغه وخلو دا ډېر یو ضروري او فایدهمند شی دی. ډېره مهرباني. حاجي صاحب خوله دې بختوره شه او هغه ملګري کوم چې د افغانستان سره تعلق ساتي او د دنیا په هر ځای کې د خپل صحت کارت ترلاسه کړي د وطن ته چې راشي سرکاري هسپتال ته ویم که یو سړی نه مري سرکاري هسپتال ته ربوت هسې به مړ شي دومره د کیو دومره ریفرنس او دونه سفارش به ځان له پیدا کړي قسم په خدای چې لیونی بشي دا یو ډېر غټ سهولت چې خپل صحت کارت ترلاسه کړي او پېښور میډیکل کمپلیکس ته رالي نهایت آباد د ټول پلازې سره بالکل پخلی یا افریدي میډیکل سنټر دی یا د دین الوا الخدمت سره د دوی چې کم دی لاسلیک شوی الته لاړې دین الوا نور هسپتالونه هم دي قدرمن چې دوی سره لاسلیک شوی دی چا سره د خپل صحت کارت یو تاسو ورل قدرمن دي کې به د کینی دي کې به تکلیف ني تر دوايانو پورې دوی هغه دوايانو د کمپنۍ سره هم لاسلیک شوی دی او درې غټي کمپنیان دي هغه دوايانې به تاسو ته ملاويږي هغه په ډېر کم نرخ شرط دار چې تاسو د خپل صحت کارت ترلاسه کړئ دا وخت ابراهیم مولاړ دی او بلا ټیک ټاک جوړی نو ابراهیم څنګه خیر دی تاسو خیر حالات خري شکر دی الحمد دا ټیک ټاک ری څنګه رواني دي ټیک ټاک خیر روان دي کې دا دوپړې باجی چې کومه پرتی دا ریډیمیډ پرتی تاسو پکې ورلګي کدي څه نه ډایرکټ ورکی پرتی ډایرکټ پرتی ادارته وای چې دا صحت کارت خپل صحت کارت نو دا چې خلک ترلاسه کینو دا د باندې تر خپل پلیټ فارم استعمال کړي صحیح ډېر ښه کار دی صحت کارت خو لکه دینه مخکې عمران خان والا چې کوم ډېر خلکو غریبانو کار پر روانو لکه اوس دا چې کوم روان کړی دا ان شاء الله تاسو باندې خلک را سره وي ان شاء الله مخکې ابراهیم دا یو پښتون راوست دا سونه د خوشاله خبره ډېره د خوشاله خبره افغانستان خلک دي که پاکستان خلک دي پښتانه خاص کار ډېر غریبان خلک دي دا ورکه څه وشي ان شاء الله کامیاب ډېر مهرباني ابراهیم او تاسو یو گزارش ته ستا ټیک ټاک ته خلک د لهولب د پاره استعمالي ته دا د قام د خګړې د پاره استعمال کړي بالکل ان شاء الله او یو خبره بل کوم شاسه به تاسو لږه شان توجه غواړم او دا افریدي چکوا صاحب هغه ریکارډم چې امات نک او دا شاسه به مفریدي دی او د صحت په د میدان کې دغه چکا به هم ټول پښتانيات ساتي شاسب الله دیو کې چې تاسو د خپل صحت کارت هر یو پښتون ترلاسه کی هر یو پاکستانی ترلاسه کی او زموږ چې کوم افغانیان نور دي چې هغه د اغه زین دل ترازی چې اون کړي د صحت کارت ترلاسه کی د اجرا کړه د کې شوبې سمر دي د کې بم خامخا د دې سره ترتیب وي نو پغې باندې ملکشان لګرانه واچ خلکو تاسو نشي د کم کارت چې دی د هغه افغانانو لپاره هم د کم په خیبر پښتونخوا کې د مخکې نه اوسېږي او د غوسره د UNHCR د نادره کارت شته
د دې نه علاوه چې کوم تاسو خبره وکړه چې په دې کې 3 کیټګری دي، یو پکې ډایمنډ دی، یو پکې ګولډ دی، یو پکې سیلور دی. هغه بیا موږ ټیم ته ټایم په ټایم باندې ښایي. تاسو دویم ته تاسو وکړو چې په دې کې به کوم علاجونه کیږي. په دې کې به ټول علاجونه کیږي مساوي دوه نه بغیر، چې یو هغه علاج دی چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې په دې کې نه کیږي، چې هغه ډینټسټ دی او کاسمیټک دی او د کینسر دی. موږ ان شاء الله د الله تعالی فضل دی چې بزنس زموږ ځان لري او هسپتال زموږ ځان لري. موږ موږ سره کوم ډاکټر دي یا مریضان راغلي دي دا موږ ثابته کړی یو چې دا 10 سال موږ پروجیکټونه وچلول د هیلث دا موږ ایز ا بزنس نه دي چلاولي. په دې کې ډېره غټه تجربه ده چې موږ پکې بزنس نه دي چلاولي، بلکې موږ بزنس خپل د کنسټرکشن پراپرټي کوو او هاسپټل موږ په هیومنټي بیس باندې چلاوو. او ان شاء الله موږ د امید او تمه ده ډېر خلک موږ پیژني چې موږ د 2001 نه کومه حاله زله کوو او دا د الله تعالی په نسبت باندې جمع کیږي. یو جهانمان شاهجان صاحب تاسو سره تړلې دا چې کوم د خیر ښېګړې پروجیکټ دي عمده بس تاسو په کاریږي صاحب ډېر دي بلډینګونه هوای کې سړی پیسې ګټي تاسو بلا بلډینګونه ودانې دي چې پای کې تاسو د خلکو زړونه ګټي. لا دیو کې چې تاسو دا پروجیکټ دا کامیاب شي. قدرمنو خپل صحت کارت د پښتون صحت کارت دی ضروري ترلاسه کې یو ډېر لوی سہولت دی. الله دیو کې چې په دغه میدان کې زمونږ د پښتانه وروڼه زمونږ پاکستانیان غټ ترلاسه کی او د علاج چې کوم یو غټ سہولت تاسو په دې کارت خلکو لور کوي چې هغه دا ترلاسه کی او تاسو نور هم دعاګانې وکړئ. یو جهان من شاه صاحب ډېر مننه جی ډېر شکریا.